سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین مخکې د کامیاب خلقو ذکر تیر چې کوم هدایت یافته دي، تقوادار دي، پرهیزګار دي، نیکان صالحان او په هدایت باندې قائم خلق، د هغې ذکر تیر شو. الله هغې ته کامیاب وي. مطلب دا دی چې د الله په دین باندې کوم انسان قائم نو دی کامیاب دی، اگر که تمام خلق ورته ناکام ہوئی خو دی کامیاب دی. الله وی زه ورته کامیاب بیم، اولئک هم المفلحون، دغه کامیاب دی. اوس د ناکام خلقو ذکر کوي. نو د ناکام خلقو کې لکه څه مشرکان او څه چې دین یهودیان عیسایان، څه منافقان، څه مؤمنان. نو په دې ټولو کې لکه یو د مؤمنانو ګروپ دی، هغه کامیاب دی. بیا په کافرانو کې چې کم دی، نو یو ښکاره کافر دی، یو پټ کافر دی. نو پټ کافر ته قرآن منافق ویلی دی او ښکاره ته کافر ویلی دی. نو اوس دی کې د دې کافرانو او ورپسې بیا د منافقانو ذکر کوي. الله وی د دې د زړونو داسې ګنډلې شوي دي، کدی ته هر څونه مینت جاریو کې واعظ او نصیحت وته کې خودی باندې اثر نه کوي. د دې دا بد عمل د دې په زړونو باندې مهر شوی، بس اوس دې کې د ایمان د قبولولو ماده ختمه شوی. او بیا دا منافقان چې دي، نو دی په خلی باندې ځان مسلمانان حسابوي د مسلمانانو نه د بچ کېدو دپاره، او بیا کافرانو ته وایي چې مونږ تاسو سره یو. او یې دوکه م ورکړه. دی په خپل ګمان کې الله ته او پیغمبر علیه السلام ته مؤمنانو ته دوکه ورکړي. الله وی نه خدای دوکه کولی شي، نه زما محبوب علیه السلام دوکه کولی شي، خو ځانم دوکه کې واچو، ځانم نقصانی که. او د دې دا منافقت نورم چې کم دی نو سیوا کیږي، چې دی څونه مخالفت کوي دونه د دې د منافقت هغه ګناه نورم سیوا کیږي. نو الله فرمایي چې دی باندې ان الذين كفروا، بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي. کافر چې هغه حق پټي، زمیدار تم په یو لغت کې کافر ویل کیږي چې دې تخم پزماکه کې پټي. نو بهرحال دې د الله حق پټي، د الله دین پټي، هغه باندې سترګې پټي سره د پویا. نو الله فرمای سواء علیهم، بدی باندې برابر ده دا خبره. انذرتهم، کچرته او یری دوی، ام لم تنذرهم، یا اون یری دی. انذار هغه يرول ته وی چې پاغي کې د زړه شفقت او همدردی شاملې. یو تخویف دی، یو انذار دی. خوف چې کم دی هغه د دشمن نه کیږي، انسان باندې خوف راشي، یره پی راشي. د یو خطرناک زناور را مخې ته شي، انسان باندې خوف راشي.
او یو انذار دی. انذار لکه سړی خپل زوی یری، خپل شاګرد یری، خپل کشر چې ګوره داسې مه کوه، نقصانی بشي، تاوانی بشي، دا چل بوشیا. یا دا واړه ماشومان خپلې میندې چې کم دی یری، بارموزه ګورې غله به دې وتښتوي، ډاکوان به دې وتښتوي، او دا به راشي، پیشو به در پسې راشي، سپی به در پسې راشي. نو دې یرولو کې چې کم دی د زړه همدردي شاملوي. نو پیغمبر علیه السلام چې یرول کوي دی کې د دې د زړه همدردي شامله ده خپل امت سره. نو ځکه الله پاک فرمایي چې ستا دا انذار دا یرول چې دي کته دی یری د الله نه، د قیامت نه، د عذابون نه، ام لم تنذرهم یا نی یری لا یؤمنون، دی ایمان نه وروړي. نو دې کې یو خبره ذهن ته راځي چې هر کله الله رب العزت په خپلو فرمایل چې یرول او نه یرول برابر دي، نو بیا دې خلکو ته خبره ولې کول پکار دي؟ بیا خو هسې ځان ستړی کول دي، بیا ورته ولې سړی د الله د دین دعوت ورکوي؟ بس بیا خو. نو مفسر سے فرمایي چې دا یرول او دا یریدل او نه یریدل دا د کافرانو د پاره برابر دي. دا چې کوم سړی ولا دعوت ورکوي مبلغ د ته الله اجر ورکوي کنه، دی خو د اجر مستحق دی. دغه خپل ذمہ داری سره ته ورسوله کنه. پیغمبر علیه السلام باندې چې الله خدا ذمہ داری خدا چې بس ته زما خبره ورسو، نور قبلول یا نه قبلول اخو الله فرمایي هغه بیا ز پوښو دا خلق پوښ هغه زما په لاس کې یک اتانه زدا تاسو نه کو چې ستا تر ابو طالب سے بوله د دنیا نبی ایمان لاړ، دا تاسو تانه نه کو. زبدا تاسو کوم چې آیات عادت د خدای کلمه رسول او وحدانیت خپل رسالت د الله دین دی ور رسول دا خبره. نو که یو انسان هغه نیک خبرې کوي، چاته درس او تدریس کوي، او دی یره زه خو قوم خو بس اثر نه کوي، فائدہ نه کوي، بالکل لوال نه دی پکا. ماته شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل د ترجمه په حواله سره وی که یو قسم ناشتی نو کوا ترجمه، یو کس کا ناشتی بس کوا، وی تخپل میټر جاری ساته، نور قبلول والا الله دی، هدایت ورکول والا الله دی، پزړونو کې اچول والا الله دی، وی دغه پروا مکو. نو لہذا دا به انسان لته نه راولي چې ردی خلکو ته خدا خې خبر ډېرې کومه خو بالکل په اثر نه کوي، بس بیا به نه کوم، نه ته د خپل اجر نه محروم پاتې شوې. الله تعالی چې تا ته کم اجر مقرر کړ ته د هغې نه محروم پاتې شوې. نه دې وجې نه ته خپل چې کم دې کار جاری ساته. یو پیر مونږ صادق آباد حضرت صاحب ته مولانا محمد ادریس انصاری رحمت الله علیه د هغې خانقاه شریف ته تلو، صادق آباد ضلع رحیم یار خان ته. نه ډېره ښایسته خانقاه ده، ډېره لویه څلور جربه کې جوړه کړې. نو هغه مونږه صفایانې کولې. نو هلته یو مشر سړی راووته، هغه یو خبر وکړه، خبره زما ډېره خوښه شوه. وی دا مه وایه چې یاره حضرت صاحب ولیدو که ونه لیدو، وی تاسو خپل میټر تاوهئ، وی هلته بره درته الله تبارک وتعالی ګوري که نه چې تاسو یې د څه دپاره کوئ او د چا دپاره یې کوئ. نو بس وی تاسو خپل میټر چلوئ، اصل خبره دا ده. نو ځکه وی که نبی علیہ السلام فرمایي چې دې کافرانو چې کوم دی دومره خراب مزاج جوړ شوی دی چې ستا یرول او نه یرول دي دپاره برابر دي. ختم الله مهر لګول دی الله پاک علی قلوبهم د دې په زړونو باندې، وعلى سمعهم او د دې په غوږونو باندې. مهر لګول دا د دې د عمل په سزا کې دي ته ملاو شو. دې کې خیال وکړئ، دې خبرې ته لږ فکر وکړئ. بعض خلق د یو فرقه ده هغې ته جبریه وي، بله فرقه ده هغې ته قدریه وي. نو قدریه دې ته ویه چې هغې وی بس دا انسان هر څه په خپل اختیار باندې کوي، بس چې د ده څه خوښوي بس هغه کوي. او جبریه دې ته وی چې د انسان هېڅ اختیار نشته، دا په زوره په ده باندې کېږي، دې په یو کار کې مجرم نه دی. من وی دا دواړه بېلارې دي، دا دواړه بېلارې دي. الله پاک هر کله انسان باندې زور باندې د دې انسان اختیار ختم کړ، کدی غلا کوي، کدی بدکاری کوي، کدی هر څه کوي، د دې اختیار نشته، بس ودا په د خدای طرفه کیږي، بس د دې اختیار نشته. نو هر کله چې د دې انسان هیڅ اختیار نشته، نو بیا د دونه پیغمبرانو علیهم السلام او دنیا ته راتللو څه فایده وکړه؟ بیا دونه انبیاء کرام راتللو څه فایده وکړه؟ نه دغه خبره کمزوره ده.
چې داسې اختیار نشته، دله الله اختیار ورکړی دی. هغه اختیار کې دننه به د دنه چې دی نو تپوس کېږي. اوس دا خپل عمل د ده دپاره چې کوم دی نو سزا شوه، خو اعلان د الله تعالی د طرف نه وشوه. لکه دی یو مثال داسې دی لکه په عدالت کې چې کوم دی وکیلان جنګي، اخره کې یو فیصله وشي، جج فیصله وکړي چې بھئی پلانی مجرم ته چې کوم دی نو ما سزا ورکړه، ما ورته سزا ورکړه. اوس ولې دی مجرم د دی جج سره جاتی کړ دی چې دی ولا سزا ورکوي؟ نه دی مجرم تم دا یقین دی، او د دې مجرم چې کوم خلق وسر راغلي دي د هغې هم دا یقین دی چې ته ته دا پانسي میلو شوه یا ورته کوړې میلو شوې، دا د جج نه دی ورکړی، دا ته د خپل عمل په بدل کې میلو شو، دا ته د خپل عمل په بدل کې میلو شوې. خو اعلان چې کوم دی د جج د خولې نه وشوه. نو دقسې انسان ته چې ملاویږي د خپل عمل په سزا کې ملاویږي. خو د الله تعالی د طرفه اعلان وشو چې د په زړونو باندې موږ مهر ولګوو. مطلب دا دی چې د خپل بد عمل د ده دپاره چې کوم دی نو مهر شو. یا داسې یو بل مثال په طور یو ځای کې خدای مکه جګړه شوه، یو سړی چې کوم دی هغه راغی څه وسلې اوچته کړه او هغې په منډه اوس غلوله. یو بل تجربه کار سړی دی هغه وایي بهي د ده نه دا وسله والی دی ګورې نقصان به کوي، که زه د نه تاسو دا وسله وانه غشته نو ګور دی اندازه داسې دی چې دی قتل کوي. او خدای مکه هغه سړی راولګېد قتل یې وکړه. اوس به خلک دا مشر سړي ګناهګاري چې دا خو دی ویلو چې دی قتل کوي، نه دی نه ګناهګاري خلک، ده خو د خپل تجربې په بنیاد باندې دا خبره کړې وه. نو دقسې الله رب العزت خو د خپل علم غیب په بنیاد باندې دا خبره فرمایلې ده چې که ته یې یری او که نه یې یری دی باندې برابر دي. دا خو هغه راتلونکي وخت الله پاک ته رارسه نور خو انسان ته اختیار ورکړی دی، خو الله ته پته ده چې دا انسان خپل اختیار به ټیک نه استعمالي دی، به غلط استعمالي. د دې نه علاوه نو د خو اعمالو اثر چې کوم دی دا انسان باندې په زندګۍ کې کیږي، د ده په رزق باندې، د ده په بال بچ باندې، د ده په هر څه، او د بدو اعمالو اثر هم په ده باندې کیږي. خو د بدو اعمالو اثر اب د عذاب په شکل کې بیا په آخرت کې د ده پاره چې کوم دی نو ښکاره کیږي. وعلى قلوبهم من مهر لګول دی الله د دې په زړونو باندې. قلب چې دی قلب د دې اطلاق په عقل باندې کیږي او په معرفت باندې کیږي. قلب زړه ته وایي، زړه ته. خو بل ځای کې چې کوم دی د قلب په معنا د عقل هم استعمال شوی دی او په معنا د پیژنګلو هم استعمال شوی دی. لکه قرآن پاک کې الله پاک بل ځای کې فرمایي که نه ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب. په دې کې یقینا نصیحت ته د هغه چا دپاره چې هغه لره وي چې کوم دی نو زړه. نو دلته د مفسرین فرمایي چې دې ځای کې د قلب نه مراد عقل دی، چې چا کې لږ عقل وي نو هغه به د خدای په خبره پوه شي، د الله په کتاب به پوه شي، د پیغمبر په خبره به پوه شي. یا حدیث مبارک کې راځي که نه چې د مؤمن مسلمان په دې زړه باندې د ګناه په وجه سره یو تور داغ ولګي، یو تور داغ پې ولګي. نو هر کله چې دی توبه وباسي نو د ده دا زړه صفا شي، او که توبه وي نشته نو هغه داغ پې پاتې شي. نو د ټولو نه لویه ګناه خو کفر او شرک دی. نو دې سره بې تپوسه چې کوم دی د ده زړه چې کوم دی زنګالود شي، تک تور شي، د حق د قبلولو ماده ته ختم شي. چا که چې طلب پروتي نو هغه ته الله پاک ورکي. خدا زیات تر مجرمان هغه خلق دي چې هغې ته د حق معلومات وشي و بیا هم ونه مني. لومړنۍ سپاره کې الله فرمایي تاسو له مخکې راشي چې الله رب العزت فرمایي چې ای زما محبوب علیه السلام دي ته داسې پیژني او ستا د حقیقت نه داسې خبر دي لکه خپل زوی چې خلک پیژني. که په شلو ماشومانو کې ستا زوی ودرېد نو ته به یې پیژنې چې دا زما زوی دی. دقسې دي ستا د حقیقت نه خبر دي، خو د ضد او د عناد د وجې چې کم دی نو بس بیا دي هغه ستا هغه فرمانبرداري نه کوي. دغسې چې کم دی بل ځای کې راځي لا یعقلون چې دي کې اړو عقل نشته، اړو خبره اړو فایده چې کم دی نو نه علي. ورپسې الله فرمایي ها والا سمعهم، د دې په غوږونو باندې هم پردي دي، مهر په الله لګول دی. والا ابصارهم غشاوه، او د دې په سترګو باندې چې دی نو پردي دي، د دې په سترګو پردي.
نو دا داسې پردې نه دي چې کنه دی په پردې دي د حق نه حق په نیویني انسان ته الله پاک زړه ورکړ دې زړه نه مراد سوچ دی عقل دی فکر دی معرفت دی خپل دماغ دی دا ټول په دې کې شامل دي نو دا ته د دې لپاره چې ته په د خراب خبرو سوچ کوه ته په د ګنده خبرو سوچونه کوه نه ته دا سوچ چې کم دی تا ته دا قیمتي جوهر الله درکړی دا په خزه کې استعمال کا په غلط ځای کې مې استعمال وګونو طاقت الله درکړی دی نو ته په پټرول ورس چې کم دی د موبایل بوجي به وګونو کې ورکړي هغه په اوري کنه ته په د خې خبري اوري د الله دین په اوري کلام په اوري د نبی له سلام خبري په اوري او سترګم دې د حق نه پټی کړي والا ابصارهم غشاوه پسترګو باندې پرده ولهم عذاب عظیم مقرر دې د پر عذاب عظیم الشان چې دې دا دانستا دون نعمتونه الله وی ما ور کړی دي او دې ته د پیجنګلو د پر ټوله لارې کولو دي او بیا دې قصدا نه بدن سترګې پټي او زما د پیغمبر علی السلام د قران تابعداري نه کوي نزور اور عذاب مې ولا تیار ساتل ومن الناس بعض د خلقنا دا اوس د منافقانو ذکر کوي من هغه دي یقول چې دی وی آمنا بالله من ایمان راوړل دي په الله باندې وبالیوم الاخر او پرز د اخرت باندې وما هم بمؤمنین حالات کې ندي دي ایمان راوړونکي د هدایت په اعتبار سره د انسانان درې ګروپونه قران ښکارا ذکر کړی درې یو ته مؤمنان یو کافران یو منافقان نو دلته د منافقانو ذکر کیږي امام ابو بکر جساس رحمت الله علیه اور امام یزید بن مبرد رحمت الله علیه فرمای چې نفاق چې دی دا اشتقاق ته د نافق الیربون نافق الیربو د دې معنا دا د نافق الیربو څه معنا ده د زنګلی منګک هغه سوراخ بل جنگلی چوهه کابل نو دا یو قسم خاص منګک دی چې دې ته زنګلی منګک وایي وی د چې کوم سوري جوړ کړي ځان ته دا غي وی سلور لاري سلور نو وی کدي سشي اخکار کوي نو دې ک د پسې بل زناور راځي اخکار کوي هر څه شی دې اخکار کوي نو دې چې کوم دې په زرت په سوله ورننوزي نو هغه په هغه طرف باندې ورته کینی په انتظار چې دې به سروزي هر کله چې رو بوزي او په منځ کې دې په بل طرف باندې وتی نو دې ته چې کوم دې د دې وجه نه دیتا دا منافقت دا منافق دا ټکه دغه نه جوړ شوی چې دې دغه څه دوکي ورکی په خپل ګمان کې مسلمانانو ته دوکي ورکی الله او د الله پیغمبر علی السلام د خپل ګمان کې دوکي ورکی ظاهر یو شانی او باطنی بل شانی د دین علاوه چې کوم دینو منافق ته خدام ویل کیږي دوکباز او منافقت چې کوم دی ظاهر چې کوم دی ظاهر هغه ښکارا هغه خپل ښکارا کوي ظاهری ځان نیک ښکارا کوي او دنه چې کوم دی پکې لوی ګناه او لوی ګندګي او لوی د کفر تیار پرتیه د دین علاوه منافقت په دوه قسمه دي یو ته اعتقادي منافقت وي یو ته عملی منافقت وي نیو د عقیدی منافقت ته چې د عقیده خرابوي لکه د نبی علیہ السلام د زمانه د منافقانو چې الله ذکر کوي هغه د عقیده کافرانو منافقانو چې ظاهر ځان مسلمان ښکارا کو او د نکلک کافرانو نو دغه خلکو همیشه د پاره جهنميان دي او دویم قسم چې کوم دي چې هغه بدترین مجرمان دي هغه دا دي چې عقیده کې گزاره کیږي عقیده خو عمل د منافقانو دي عمل د منافقانو دي نو دغه چې کوم دي نقصان دي لکه حدیث مبارک کرازي آیت المنافق ثلاث د منافق نه خبري دي اذا حدث كذب هر کله چې خبرې کې دروغ بوي و اذا وعد اخلف هر کله چې وعده وکړي نو داغه خلاف ورزي وکړي و اذا اتمنه خانه او هر کله چې ور سره امانت کې داغه کې بخیانت کوي نو چې یو نیک انسان نیک نه مراد زماده دي مسلمان چې عقیده صحیح ده خو دروغ هم وي وعده خلافیم کوي امانت کې خیانت هم کوي نو دی گویا کې په دې عمل کې منافقانو سره یو شان دا عملی منافق شو الله دې د دوانو نو ساتي او دا منافقان لومبي نو خدا هر کله چې په جنگونو کې فتح شروع شو
او مسلمانان کامیابی طرف روان شو. نو په دې مدینه منوره کې یو لوی سردار د اوس قبیله عبد الله ابن ابی ابن سلول، دا د اوس قبیله لوی سردار، دا په مدینه کې لوی دو قبایلو غټ غټ ډیرو، خدا دو پکې ډیر، یو اوس او یو خزرج. نو خزرج بم دی چې کم دی خپل مشر او لیډر غاڼو، او د دې یو ډیر لوی شان او شوکت او یو ډیر لوی حیثیت و. وی هر کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک دا کامیابی شروع کړه، نو بس د باندې چې کم دی اور بل شو چې دا خو زما دا چودراهټ او زما دا سرداری او مشری خو ختمیږي، دا بس کیږي، دا خو ختمیږي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ مخالفت شروع کو، او مخالفت د منافقت په شکل کې شروع کو، لکه دا کافر په سب کې مندره دي چې داغي نه خپل مرعات اخلم، او دی خوا چې کم دی ځان به مسلمان شو کو چې د دینم چې کم دی نو ځان بچ کوم. نو گویا کې دغه ځای د منافقت هغه ښکارا ابتدا دغه ځای نه وشو. باقی چې کم مهاجرینو د مکه شریفین چې راغلی وو پاغي کې یو منافق نو و. دا ټول چې کم دی د مدینی په خلکو کې چې کم د مرګرو د عبد الله ابن ابی ابن سلول مرګرو، نو هغه چې کم دینو منافقت کو. او زدی منافقانو په باره کې الله فرمای یخادعون الله، دی دوکه ور کوي الله ته په خپل ګمان کې. والذین آمنوا ها کسانو د مؤمنان، والله ته څوک دوکه ور کول شي، الله ته څوک دوکه نشي ور کول. لکه هغه داسې یو د خلکو کې خبره مشهوره ده چې یو سړی ډېر شومو او ډېر زکات یې ویسته بیاړه کېدنه، یاري ویراشي یو چلو کا د غنمو بوجه ډکه کړه، هغې کې دننه پیسې ټولې کېښودې، هغه د خپل جماعت مولوي صاحب له راوړو چې مولوي صاحب دا زکات والا دا قبول که، هغه ورته یاره ما قبول که، یاره وي دا یو بوجه غنم دي دا به ته اوس څه بجرندو باندې ګرځوې، خو خوښه دې نه دی چې ما باندې واپس را خرڅ کړه، زه به درله ډېرې پیسې درکړم. نو بزسته هغه وی یاره زه ښه ده زه به اوس کم ځای بوجه ګرځم. بس هغه چې کم دی نو پیسې وي ډېرې ورکړلې، وي کور ته چې راغی وي چې زه خدای مې هم دوکه کړم ملا مې هم دوکه کړه. نو ملا غریب خو به دوکه شي خو خدای سره به څه کوي. نو دا یو غلط سوچ دی. الله فرمایي دی په خپل ګمان کې الله ته دوکې ورکوي، او کم چې مسلمانان دی هغې ته د الله د دوکې مطلب دا دی. دویم چې د الله پیغمبر ته دوکه ورکوي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانبرداري دا د الله فرمانبردار دی. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د نبی علیہ السلام تابعداري وکړه د په حقیقت کې د الله تابعداري وکړه. نو چې د نبی علیہ السلام دی فرمانبرداري نه کوي، نو دا خو دې د الله مخالفت کوي. د منافقانو د اسلام دعوه بم کوله او د کفر پروګرام به چې کم دین ورسره مضبوط جاری ساته. اب هم دا دو متضاد پروګرامونه وو. نو د مفسر صاحب فرمایي وی کچرته تاسو غور وکړو نو ننم چې کم دی اسلامی حکومتونه ټول د منافقت شکار دي. تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن هغې دا ناشنا خبره کړې ده چې نن عام مسلمانانو حکومتونه د منافقت کې روان دي، ځکه چې دیم حق او باطل چې کم دی د یو ځای کولو کوشش کوي، حالانکه دا ممکن نه دی. وی د اسلام نوم مخلي، ځکه چې د اسلام نوم په ورپورې دی، د مسلمانانو نوم په ورپورې د اسلامي حکومتونو دي، او د یورپ هغه غیر اسلامي پروګرامونه هغه خپل چلی د یورپ پروګرامونه، او دې په خپل چې کم دی نوم د اسلام اخلي، نوم د مسلمانۍ اخلي. څومره چې کم دی د افسوس خبره ده. دغه سی اسلامي نظام تعلیم او انګریزي نظام تعلیم دا غي د یو ځای کولو کوشش کوي چې دا چې کم دی نو بس هغه، بلکې دا غي انګریزي نظام تعلیم ته په فوقیت ورکړي. هغه جو سره د کی یو ځای کې ناستو نو نومینالم یو ام پی ای صاحب هغه راغی کې ناست، یاره هغه پروګرام داسې د بیرب دغه خبره ناسا په شروع کړه. یاره وی دا مولیان چې کم دی وی دی می ډېر چې کم دی داسې تنګ جوړي دي او دا چلې هغه چلې بس جاری کې په علماء په شروع کړه. خدای پاک مې دا عجیبه سړی دی. وی پکار دی چې دی په دې مدرسو کې انګریزي راولي او کمپیوټر پکې راولي او دا پکې راولي دا پکې راولي، نو وی دی ډېر تنګ جوړي دي. وی بالکل دې مدرسو ته دا چې نه نږدې کوي. ما ورته یاره مرګري یو خبره کوم خپکې و بده او بل نه ما په دې وطن کې مدرسې ډېرې دي او سکولونه کالجونه ډېر دي، په سکولونه کالجونه ډېر زیات دي. نو مې د دې ډېر اصلاح پکار ده کنه هغه ستاسو په اختیار کې دي.
هغه ستاسو په اختیار کې دي. نو مې دې مدرسو ته او د سکولونو کالجونو ته د الله دین را دننه کوي کنه، قرآن ورته را دننه کوي، ترجمه ورته را دننه کوي، احادیث ورته را دننه کوي، فقه ورته را دننه کوي. مې د انګریز نه مخکې ته نصاب تعلیم ته کتلې، مې ته تاریخ وګوره چې انګریز کله د وطن ته نور راغلی او د سکولونو کم نصاب تعلیمو سلیبسو پاغې کې باقاعده چې کم دی ګلستان، بوستان، مونیا، پای کې قدوری، پای کې چې کم دی ټول دا، یعنی چې یو لک باتم پاس لسم پاس کو نه هغه بخو کل عالم مو وسره ابدون ارسنه خبرو دا خو چې انګریز راغی بس د انګریزي نصاب تعلیمي د مذهب نه پاک. نو مې تاسو دې ترادن نه کوي یاره دغه خو ډیره ګرانه ده. نو مې چې هغه ګرانه ده نو موږ له مدرسې هغه کوي. اصل خبره ده. نو ادم چې کم دی مفسر سے فرمای چې دام یو منافقت دی چې نوم د مسلمانې اخلي او نظام چې کم دی هغه د یورپ چلایي. دویم چې کم دی ودا دوانه چاته چې کم دی یو ځای کې دي شي تمام باطل نظامونه چې سو پورې ختم شوي نه دي او د اسلام نظام قائم شوی نه دی، نو دا چې کم دی نو ممکن نه ده چې اسلامی نظام هغه قائم شي. د دې وجه نه دیتا الله پاک فرمای چې یو خادعون دی چې کم دی په خپل ګمان کې دی دوکه ورکې دی وی چې زبا سه خلقم دوکه کړو او لګیایو روان یو الله ودا سي او ما يخدعون دی دوکه نشي ورکول هیڅ چاته الا انفسهم مگر صرف خپل ځانونو ته ځان تبا کوي ځان دوکه کوي. وما شعورون دی په دې حقیقت نه پويږي چې موږ دا څه کوو، چې په دې حقیقت دی نه پويږي چې ولې موږ دا څه کار کوو چې نه ادھر کې رہے او نه ادھر کې رہے، نه اسلامي نظام نافذ کولو ته تیار یو او نه چې کوم دی هغه د دې مکمل لپاره خودو اعلان هم نشي کولای. ځکه چې بیا به خلک وایي چې دا څنګه مسلمان دي د يهودیت او د عیسایت اعلان وکړو. نو دی وجنا چې سو پر انسان بالکل صفا واضح چې کوم دی د خپل اعلان نه دی کړی، د منافقت د عقیدی منافقت او د عمل منافقت پریخ نه دی، نو بیا چې کوم دی کامیابی هغه مشکل د دې ځای پر دی. اعوذ بالله من الشیطان ان الذين بشکها کسان کفروا چې کافران دي سواء علیهم برابر د پاغوی باندې دا خبره انذرتهم کته یاره اغوی لرا ام لم تنذرهم یا نیر تاغوی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی. ختم اللہ مہر لگول دی اللہ پاک علی قلوبهم پزرون دی باندے والا سمعهم او پغوگونو دی باندے والا ابصارهم او پسترگو دی باندے غشا و پرددا ولهم او مقرد دی دا پارا عذاب عظیم عذاب عظیم الشان. ومن الناس بعض دا خلقنا من حق سوکتی یقولو چی دی وی آمنا باللہ ایمان روڑ دی مونگ پا اللہ باندے وبالیوم الاخر و پرز دا آخرت باندے وما هم بمؤمنین حالان کی ندی دی ایمان روڑن کی یخادعون اللہ دی دوکا ورکی اللہ تا پخپل گمان کے والذین آمنوها کسانو تا چی ایمان روڑ دے وما یخدعون دی دوکا نشی ورکو لہی چاہتا الا انفسهم مگر صرف پلو زانون تا وما یشعرون او دی نپوئی پدی حقیقت باندے. صدق اللہ. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم ارحمنا وارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصرنا وانصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خدا پاکم خوشحال